رکعت د کومو دوو رکعتو سره یو ځای شي هغه به ورسره وتر جوړ شي. دا نه چې وتر یو رکعت دی. لکه چې امام بخاري رحمه الله په اول جلد کې په 115 صفحه کې ابواب الوتر او مسلم په اول جلد کې په 250 صفحه کې د حضرت عبدالله بن عمر مرفوع حدیث را نقل کړی دی. قال رسول الله صلی الله علیه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. رسول الله فرمایلی دی چې د شپې مونځ دوه دی. پس د تاسو نه چې څوک د سبا ختلو ویره لري چې سبا به شي راباندې نو یو رکعت دې وکړي. دغه یو رکعت به هغه شوي مونځ وتر جوړ کړي، ځکه چې هغه شوی مونځ به هغه وتر جوړ کړي چې دوه د یو ورسره بل وکړي نو درې به شي، هغه به وتر جوړ کړي، طاق به شي. حاصل دا شو چې صلاة اللیل باندې یعنی د شپې د مانځه باندې چې د وترو اطلاق شوی دی هغه یا د لغوي معنا په اعتبار سره دی یا مجازن دی. اصطلاحي وتر مونځ د هغه 3 رکعاته په یو سلام سره دی. څنګه چې د ډیرو صحیح احادیثو مرفوعونه دا ثابت شوی لکه چې ما تاسو ته ولوسته. په ځانګړې توګه حضرت حسن بصري تابعي خو په دې باندې د خپلې زمانې د اهل اسلام اجماع نقل کړې ده چې ما تاسو ته ولوستو چې اجمع المسلمون على ان الوتر ثلاث لا يسلم الا في آخرهن. نو په 3 رکعته وترو باندې هغه احادیث چې دلالت کوي هغه د شلو نه زیات دي. تاسو کتلی شئ چې شرح د امام مالک اول جلد 315 صفحه مکمل تاسو مطالعه کړئ، تاسو ته به پوره معلومات وشي. دویمه مسله مهمه مسله چې په وترو کې خو د قنوت دعا لوستل کیږي. آیا دا د قنوت دعا به د رکوع نه مخکې وي او که د رکوع نه به وروسته وي؟ نو صحیح خبره دا ده چې دعای قنوت چې په وترو کې لوستل کیږي هغه د رکوع نه مخکې ده، چې دعای قنوت ختمه شوه بیا به رکوع ته ځي. لکه د حضرت ابی بن کعب مرفوع حدیث ده چې نسائی په اول جلد کې په 248 صفحه کې را نقل کړی، همدارنګه ابن ماجه. هغه فرمای ان رسول الله صلی الله علیه وسلم کان یوتر و یقنط قبل الرکوع. رسول الله به وتر کول او د رکوع نه مخکې به یې دعای قنوت ویلی. همدارنګه حضرت علقمه رحمه الله فرمایلی ان ابن مسعود رضی الله عنه و اصحاب النبي صلی الله علیه وسلم كانوا يقنطون في الوتر قبل الركوع. ابن مسعود او نور صحابه و کرامو به په وترو کې د رکوع نه مخکې دعای قنوت لوستله. همدارنګه حضرت اسود التابعي رحمه الله د حضرت عبدالله ابن مسعود عمل په دې الفاظو سره بیانوي لکه چې امام البخاري په خپل کتاب کې دا را نقل کړي دي انه کان یقرأ في آخر رکعة من الوتر قل هو الله احد ثم يرفع يديه فيقنط قبل الركعة. حضرت عبدالله ابن مسعود به د وترو په آخري رکعت کې قل هو الله احد لوستو، بیا به خپل دواړه لاسونه اوچت کړل او د رکوع نه به مخکې هغه دعای قنوت لوستله. ډېر داسې مرفوع احادیث دي چې د هغو نه دا ثابتېږي چې د دعای قنوت د رکوع نه مخکې لوستل کیږي. البته په بعضې احادیثو کې د رکوع نه پس د دعای قنوت ذکر راغلی دی چې رکوع دې وشي د رکوع نه دې وروسته دعای قنوت ولوستل شي، نو د هغې نه مراد قنوت نازله دی چې هغه د څه ضروري حادثې یا مصیبت په وخت کې د رکوع نه پس ویلی شي، لکه چې د حضرت انس رضی الله تعالی عنه دې مرفوع حدیث نه هغه ثابت دی. لکه چې بخاري په اول جلد کې په 116 صفحه کې باب القنوت قبل الرکوع و بعده، همدارنګه مسلم په اول جلد کې په 219 صفحه کې را نقل کړی دی. فرمایی سألت انس، حضرت عاصم فرمایی سألت انس بن مالک عن القنوت في الصلاة كان قبل الركوع او بعده؟ قال قبله انما قنت رسول